د چا سرمن توره وي یا سپینه وي نو د هغې وروستو څه وجه وي؟ د انسان په سرمن کې سیلونه دي کوم ته چې میلانوسایټ وایي او دا یو رنګ جوړوي کوم ته چې میلینین ویلی شي. نو د چا په وجود کې چې دا میلینین زیات وي نو د هغه سرمن توره وي، خو د تورېدو سره سره د هغه وجود دپاره فایدهمنه هم وي او فایده دا وي چې کله هم د میر نه یوه شعاع راځي کوم ته چې الټرا وایلټ ری ویلی شي چې دومره خطرناکه کیدی شي چې د انسان په وجود کې په سرمن کې کینسر هم جوړولی شي. نو هغه شعاع د انسان لاندې سرمنې ته دا میلینین نه پرېږدي. او دویمه فایده یې دا ده چې د انسان په وجود کې فری ریډیکل کیمیکل جوړیږي چې د انسان سرمن زر بوډاوالي طرف ته بوځي. نو د دې کیمیکلو په کموالي کې هم دا تور رنګ فایده کوي. نو د چا په وجود کې چې دا میلینین زیات وي د هغه د سرمنې رنګ تور وي، او د چا په وجود کې چې دا میلینین کم وي نو د هغه د سرمنې رنګ سپین وي. او د دې سره که چېرې ستاسو وجود ته خالص علاجیت پکار وي یا ضرورت یې ورته نو تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي. شکریه. الله